دې تنور نه چې دا ګرمه ګرمه روټۍ راوالي او که تاسو وګورئ په دې باندې داسې نری نری دانې وي او بل چې کوم دی اکثر که تاسو ریوړی کتلي وي نو په دې باندې دا نری نری دانې وي چې کوم ته کونځلې وایي خو که تاسو دا وګورئ دا کونځلې اکثر سپینې وي په دې روټۍ باندې نان بیان چې کوم اچوي یا اکثر لا زموږ په سویټ ډیشز کې چې کوم وي دا ریوړی چې کوم وي په دې باندې کوم وي دا سپینې کونځلې وي نو د دې کونځلو یو قسم دی هغه تورې کونځلې ورته وایي نو دغه بلیک سیډز چې کوم دی تورې کونځلې دغه چې کوم دی که تاسو استعمال کوئ همدغه طریقو سره استعمالیږي څنګه چې دا سپینې کونځلې استعمالیږي خو دا تورې کونځلې اکثر مونږ کتلي چې ډېر خلک نه استعمالي چېرته یو نیم ځای کې چې کم هوښیار کس وي کم پوه کس وي چاته چې دا معلومات وي نو هغوی په خپلو مشروباتو کې لکه د تخم ملنګه په شان لکه د مختلف قسم چې څنګه نن سبا دا چیا سیډز دي یا مختلف داسې څیزونه دي د هغې په شان هغې استعمالوي نو که دا وګورئ دا مختلف کټوۍ روټۍ کې هم تاسو استعمالولی شي دا اچارونه چې جوړېږي په دې کې هم دا تورې کونځلې موجود وي دغسې ډېر داسې ښه دغه چې کوم دي شیف یا کوکس چې کوم دي هغې په خپلو دغه کې سویټ ډیشز کې مختلف څیزونو کې د دې استعمال کوي نو تاسو اکثر وګورئ چې تور تور غونته ښکاري یا که تاسو کتلي وي د برګر دپاره چې کوم بن راځي په هغې باندې هم اکثر دا تورې کونځلې وي اوس اکثر خلکو به دا خیال چې دومره سپینې کونځلې دي او دا پخېدو ټایم کې یا د بیکینګ دوران کې دا سوځېدلي دي نو داسې هرګز نه ده بلکې دا هم هغه تورې کونځلې دي چې کم په دغه طریقه باندې تاسو په خپلو شربتونو کې استعمالولی شي چې دا خوشته کوي دا وپړسېږي اوبه راکاږي نو په خپل شربت کې خپلو مشروباتو کې استعمالولی شي دا په خپله روټۍ کې تاسو اوړو سره اچولی شي دا استعمالولی شي که بیکینګ څوک کوي خپل کیک خپل مختلف قسم څیزونه که تاسو جوړوئ برېډ جوړوئ په هغې کې استعمالولی شي بیا دې نه علاوه که تاسو وګورئ خپله کټوۍ روټۍ که تاسو اچار مربا دا هر څه جوړوئ په خپل کور کې دا په هغې کې استعمالولی شي اوس د دې فایدو ته راځو چې په دې کې څه څه څیزونه دي د ټولو نه اهم څیز په دې کې فایبر دی ښه ډېر مقدار کې پکې فایبر دی که دا تاسو استعمالوئ نو دې سره ستاسو د هاضمې چې کومې مسلې دي لکه خېټه پړسېدل قبض کېدل او دا څیزونه به ورسره نه راځي نو کوم مشران چې کوم د قبض هغې ته زیات شکایت نو دا تورې کونځلې که استعمالوي دې کې ښه ټیک ټاک فایبر دی هغې به د قبض نه خلاص وي هضمه به ورسره ښه وي د کولمو ګیس به نه وي خېټه به نه پړسېږي دا چا چې زړه خرابېږي الټي راځي دا به ورته انشاءالله نه وي د دې نه بعد په دې کې مختلف څیزونه دي لکه دې کې وایټامین ای شته وایټامین سی شته دې کې وایټامین بي کمپلیکس شته وایټامین ای پکې شته زنک پکې شته میګنیشیم پکې شته فاسفیټس پکې شته داسې څیزونه پکې شته چې کوم ستاسو د صحت لپاره انتهایي زیات ضروري دي لکه هغه څیزونه چې کوم موږ ته په دې ملټي وایټامین ګولو کې میلاویږي او موږ ډېر په ګرانه لو نو دغه تاسو ته په دې کونځلو کې میلاویږي دا تاسو په هره طریقه باندې استعمالولی شي ځان ته پیو کې اچولی شي شربت کې اچولی شي دا د شپې خوشته کوي سهارې اوس کوي نو زه تاسو ته فایدې ویم چې څه فایدې راتلی شي تاسو د خپل اعصابو نه شروع شي په دې کې بي کمپلیکس دی په دې کې وایټامین بي دی په دې کې کاپر دی په دې کې زنک دی په دې کې میګنیشیم دی مختلف داسې څیزونه دي چې ستاسو د عصبي صحت لپاره ډېر زیات ضروري دي بیا هغه خلک چې چاته د تایراید مسلې دي هغه خلکو دپاره هم دا کونځلې خاص کر هایپو تایراید چې کوم خلک دي چې وزن هم زیات دی کولیسټرول هم زیاتېږي بلډ پریشر هم زیاتېږي نو که هغې د دې تورو کونځلو استعمال کوي وزن کې کمې راوستی شي د تایراید دا صحت چې کوم دی د غور دا ورسره ښه کېدی شي چاته چې ګایټر دی دا ګایټر ورسره امپروف کېدی شي یعنې غور دی چاته دا ورسره امپروف کېدی شي دې نه علاوه وزن کې که څوک کمې راوستل غواړي دا څنګه چې نور څیزونه دي لکه دا چیا سیډز دي او دغه څیزونه دي نو دغه سره سره که تاسو دا تورې کونځلې هم استعمال کوئ نو ستاسو وزن ورسره کمېدی شي تاسو د بلډ پریشر مسلې دي د شوګر مسلې دي او ورسره راکمول غواړي خپلو خوراکونو کې دا استعمال کوي دې سره هغه کېدی شي ستاسو د زړه کمزورتیا ده ستاسو د رګونو کمزورتیا ده ستاسو رګونو کې ایتھروسکلیروسس دی رګونه تنګ شوي دي هغې دپاره بهترین څیز دی چې ستاسو د رګونه ورسره کولاویږي او څنګه چې ما وویل چې دې کې انټي اکسیډنټ دي او دې کې چې کوم دی نو امیونټي بوسټ کوي وایټامین سی دی پکې نو تاسو د بیماریانو نه ساتي بار بار به بیماریږئ نه او ورسره انټي اکسیډنټ چې کوم دی نو ستاسو هر اندام چې کوم دی نو هغه تر ډېر وخته پورې د بیماریانو نه د مسلو نه او د ویر اینډ ټیر نه د کمزوري کېدو نه دا به انشاءالله چې بچ پاتې کېږي بیا دې نه علاوه چې کوم دی نو دا یو داسې ټانیک دی څنګه چې موږ د دماغ د یاداشت تیزولو دپاره کاشکاش یا بادام یا دا څیزونه استعمالوو نو دا کونځلې هم که تاسو هغې کې شاملې کوئ او خپلو بچو ته یې ورکوئ هغې ته شوده ورکوئ هغې کې اچوئ یا د هغې شربت یا هر قسم مشروب چې کوم دی هغې کې اچوئ نو یقیني طور چې کوم دی دې سره ډېر بهترین یو خو د هغې نشونما ډېره ښه شي هغې ته د صحت مسلې کمې شي او بل خوند هم ورسره ښه شي لکه تاسو کله نانبوي نه سپیشل روټۍ غواړئ نو هغه بیرته کونځلې واچئ نو خپل ډشز
د میرینیشن لپاره د هغې د ګارنشینګ لپاره د هغې د ښکلي لوک لپاره هم ښه دي او د ټیسټ لپاره هم چې کوم دی تاسو خپل پکوانونو کې دا استعمالولی شي ټیسټ هم ورسره یقینا ښي صحت خو ما تاسو ته بیان کړل چې ستاسو نظام انهضام ستاسو د ساه چې کوم نظام دی ستاسو سرکولیشن چې کوم دی بلډ پریشر شوګر وغیره دا هر څه ورسره کنټرول وزن کې ورسره کمې راوستې شي نو صحتمند ژوند که تاسو غواړئ د صحتمندو قدرتي څیزونو استعمال وکړئ نو انشاءالله چې تاسو ته به فایدې ډېرې حاصلېږي خپل ډېر خیال ساتئ الله پامان